چې ډوډۍ ته لاړ شم که جاپان ته پسې لاړ شم خدمت دلته کوم منډې دلته وام او ډوډۍ پسې به چین ته جاپان ته دا که زما وطن وې ما د عربو په ساراګانو فیض محمد لالا ته او د تپرزر ټولو خوري خدمتګارو ته چا چې د دې وطن دپاره خپلې وینې توی کړي د هغوی روحونو ته د صاحب شاه صابر دا یو دوه شعرونه ډالۍ کومه چې دا څاڅکي څاڅکي دا څاڅکي څاڅکي ټکي ټکي چې په لاره کې خوره ده دا زما وینه ده دا څاڅکي څاڅکي ټکي ټکي چې په لاره کې خوره ده دا زما وینه ده په دې که هر څومره سیلی والوځي که پرې هر څومره بارانونه وشي دا به رنګ نه اړوي دا زما وینه ده دا به دې کام له حوصله ورکوي او دا به سبا له فیصله ورکوي ډېره ډېره مهرباني سلام په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی د ټول نوال خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او تاسو ته په خیرالې وایم چې تاسو دلته رضاړو ته راغلي دی او د خپل شیشې په ذریعه باندې زما خبرې چې دي هغه تاسو عوامو ته رسوئ دلته چې نن کوم پروګرام دلته وشو د افاق شادي خان کې دلته منظور پښتين راغلی او ډېر زیات مېلمانه نورم راغلي وو د دې ایجنډا چې و هغه امن او امنو او زمونږ د فیض محمد کاکا الله بخلی د هغه په یاد کې چې کوم دی نو دا پروګرام و تفصیلا خبرې د فیض محمد کاکا په ژوند باندې په مرګ باندې د هغه په جدوجهد باندې د هغه اصلاحي جرګو باندې هغې باندې خبرې وشوې چې دلته راغلی وم نو دې دپاره راغلی وم چې یاره د پښتون ترمنځ هغه تړون دپاره کار شروع شي کوم چې د پښتنو مشران دي د هغوی ترمنځ د تړون دپاره کار وشي ځکه چې موږ چې دی نو تر څو پورې متحد نه یو او په خاصه توګه چې کوم کامپاله پښتون دی او پښتون مولا دی اجره جماعت د دې د تړون لپاره موږ د دې قوم د یووالي د دې قوم د امن د دې قوم د پرمختګ د دې قوم د وسایلو د دې قوم د حق لپاره موږ کار وکړو یقینا چې د دې قوم هغه مبارزه به د حق مبارزه به چې دی نو موږ سرته ورسوو یوسفزۍ وجلی کېږي نن که سبا له چې دی نو وزیر وجلی کېږي که بل ورځ چې دی نو هغه باجوړی وجلی کېږي که په باړه کې څوک وجلی کېږي دا ټول چې دی نو دي خو پښتانه که نه دا زموږ د ژوند خبره ده زموږ د وسایلو خبره ده زموږ د حق خبره ده که چېرته موږ وایو چې نه دا به هغه به هغه کوي هغه به هغه کوي نو بیا به هېڅ هم نه کېږي په موږ چې نن زموږ د مشرانو به غلامي کوله یا زموږ د مشرانو لاندې به ژوند کولو هغه نن زموږ د پاسه دي ولې زموږ د دې د نااتفاقۍ د لاسه هغې فایده اخیستې ده نو که چېرته تاسو هم کولی شئ او موږ هم کولی شو چې موږ ټول د دې قوم په خاصه توګه د دې قوم د مشرانو او په خاصه توګه د کامپاله پښتون او د پښتون مولا د اتفاق دپاره کار وکړو نو د دې قوم دا یووالی امن او پرمختګ دا به زموږ نصیب شي ډېره زیاته مننه کوشش پکاري او ستړی پکاري او چې سړی یو منزل طرف ته قدم اخلي نو خامخا منزل ته رسي نن چې کوم د فیض محمد کاکا په یاد کې امن کانفرنس شو ډېر ګټور او ډېر ښه تجویزونه مخې ته راغلل او د سیاست نه هټ کر که موږ وګورو نو د فیض محمد کاکا ډېر ګڼ اړخیز شخصیت و د هغې د سیاست نه که موږ له غونډې سایډ ته شو نو د هغې د دې ثوابۍ دپاره او د دې پښتونخوا دپاره چې کوم د امن کوښښونه کړي
او کم خلک ځان سره ملګری کړو څنګه ما په خپل خبرو کې تل موي چې هغه ځان سره د مختلفو سیاسي جماعتونو خلک یو کړو د دې خوري د دې ثوابت امن لپاره د دشمنو د ختمېدو لپاره چې کمی حل ځلې کړې وي دا نن چې کوم پروګرام وشو دا د هغې دغې خدماتو ته یو خراج عقیدت یو ټریبیوټ او څنګه چې دلته وویل شو چې مونږ پښتانه که چېرې د خپلو سیاسي بیانیې نه یعنې څوک به تحریک انصاف کې څوک به مسلم لیگ کې څوک به ان پی کې څوک به پیپل پارټۍ کې دا در چا خپله بیانیه ده خو چې کومه د امن بیانیه ده چې کم از کم مونږ په هغې باندې یو شو مونږ راغونډ شو او زمونږ دا خطه چې کومه بدامني ده کم زمونږ دلته چې کوم دی نو یو ماحول جوړ دی د ذاتي دشمنو کوم یو ماحول جوړ دی د ترخګرۍ نو په هغې باندې مونږ یو شو نو په دغه یوه ایجنډه باندې چې کم از کم مونږ یو شو هغه د هر سیاسي پارټۍ مشر دی او هغه د هر سیاسي پارټۍ ورکر دی چې هغه د خپلې سیاسي بیانیې یو سایډ ته شي او په دې خبره باندې متفق شي چې زمونږ په دې خطه کې زمونږ په دې علاقه کې زمونږ په دې ثوابه کې امن راشي نو زما په خیال دا ممکن ده دا کیدی شي که مونږ د سیاسي خول نه لږ بار راوتو خپلې خبرې د عباسین یوسفزي په دې شعر باندې ختمومه چې امن وږمه د ګلاب جنگ د سرور پشانی امن وږمه د ګلاب جنگ د سرور پشانی کامونه ریبي مدام لکه د لور پشانی او د محبت ته خلینه داسې आवाज راوځي وطن د کور پشانی خور د مور پشانی مننه بسم الله الرحمن الرحیم زه د بیټک ټي وي ډېر مشهور یم چې ما له وخت راکړو د ما نه دا پوښتنه وکړه چې د پروګرام مقاصد سری او د دې نه تاسو د پښتون قام ته څه پیغام ورکوئ نو دا پروګرام موږ په دې تناظر کې را جوړ کړی دی چې زموږ یو مشر د دې شوي کلي پیر محمد کاکا چې هغه خپل ټول عمر خپله سیاسي مبارزه د دې خاورې د امن لپاره د دې خاورې د خوشحالۍ لپاره په دې خاوره د اوسېدونکو خلکو د ژوند لپاره د دې خاورې د وسایلو د تحفظ لپاره هغه د خپل ژوند تیر کړی یو لاول خو په دې جرګه کې د پښتونخوا د هرې حصې نه نمایندګي ده د بنو نه پکې شته د وزیرستان نه پکې شته د پېښور ویلي چې څومره ډسټرکټ دی که بونیر دی که سوات دی نو دا د ټولې پښتونخوا یو نماینده قامي امن کانفرنس دی او د دې کانفرنس په بنیاد باندې موږ ټوله د امن او د اتفاق او د اتحاد پیغام ورکوو تر کومې پورې د ثوابۍ تعلق چې دی نو ثوابۍ په دې ټول وطن کې د محبت ضله وه د امن ضله وه د تعلیم ضله وه د جرګو ضله وه او نن هغه ضله د قتلګاه شکل اختیار کړی دی نو موږ د ثوابۍ ټول عزیزانو ته دا یو اپیل کوو چې دې ثوابۍ ضلې له غیر متنازع د شخصیاتو باندې یوه جرګه جوړه کړئ چې هغه د دې مخنیوي وکړي او په دې ثوابۍ کې دا کوم عمل چې روان دی دا د دوو خبرو بنیادي نه روان دی یو د آیس نشه سیوا شوې ده او یو د مور او د خور او د لور جایدادونه دي او په هغې د پښتنو ترمنځ د جګړې روانې دي تریخ ترخوالی روان دی نو زه ثوابۍ علماو ته زه ثوابۍ شاعرانو ته زه ثوابۍ دانشورانو ته زه ثوابۍ سیاسي خلکو دې ټولو ته دا خبره کوم چې ثوابۍ له غیر متنازع شخصیاتو باندې مشتمل یوه جرګه جوړه کړئ چې هغه سبا په محفل کې د تاڼهدار او د ایس پي صفات نه بیانوي بلکې په سترګو کې سترګې واچي چې دا در کې خامي ده دا دې کمی دی او په دې وجه سره مطلب دا دی د ثوابۍ د امن دپاره کوټلې اقدامات وکړي نو دا به د ثوابۍ ده مهرباني جي تھینک یو جی تھینک یو